د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. په اماراتو کې د افغانستان سفیر خپله دنده پیل کړه. د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري متحده اماراتو ته استول شوی نوی سرپرست سفیر خپله دنده پیل کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت نوي سرپرست سفیر ابوظبي ته ورسید او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د سفارت کارمندانو ته په رسمي ډول وروپېژندل شو. د ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له لوري د شردافیر په توګه د نوموړي منل د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مهم پرمختګ بولي. افغان کډوال له 50,000 ډیرې کالدارې نشي وړلی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له پاکستانه ستنېدونکي افغان کډوال له ځان سره تر 50,000 زیاتې کالدارې نشي لیږدولی. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې ټول غیر قانوني افغان کډوال باید تر ټاکلې مودې له دغه هیواده ووځي. دغه راز افغانستان او نړیوال له پاکستانه غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو په اړه کړې پرېکړه بیرته واخلي، خو دغه هیواد یې نه مني. په بلخ ولایت کې د $1 میلیون په لګښت د نباتي غوړیو تصفیه او پروسس د یوې فابریکې جوړېدو چارې پیل شوې. د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې دغه فابریکه به په 40 ساعتونو کې 60 ټونه غوړي تولیدوي. دغه راز مسؤلین زیاتوي چې په یاده فابریکه کې به 120 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د جبل سراج تاریخي ماڼۍ تر بیا رغونې وروسته د عامو خلکو او سیلانیانو پر مخ پرانستل شوه. له دې اقدام څخه هیوادوال خوښ دي او وایي دا چاره به د یادې سیمې د اقتصادي پرمختګ لامل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې ویډیو کې راسره وګورئ. بغلان کې د ډبرو سکرو له درکه 133 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. په بغلان کې د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ مسؤلین وایي چې د روان کال په تیرو 6 میاشتو کې د شمال د ډبرو سکرو تصدۍ 133 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د حکومت خزانې ته یې سپارلي دي. د دغه ادارې رئیس ویلي د ډبرو سکرو په عوایدو کې د تیر کال په پرتله سږکال 50% زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په دغه ولایت کې د ډبرو سکرو استخراج کوونکي کارګران هم وایي چې د سکرو په کان کې د تیرو وختونو په پرتله کاري اسانتیاوې رامنځته شوي او دوی په فني ډول په ډاډه زړه سکاره اخراج کولی شي. په حیرتانو بندر کې د سرو زرو د قاچاق مخه نیول شوې. په حیرتانو بندر کې د شاوخوا 14 کیلوګرامه سرو زرو قاچاق مخه نیول شوې. مالیې وزارت ویلي چې د بلخ حیرتانو ګمرک کارکوونکو د یو استخباراتي راپور پر بنسټ په یوه صادراتي محموله کې له 14.215 کیلوګرامه سره زر قاچاق مخه نیولې چې غوښتلې له هیواد څخه یې بهر ولېږدوي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې تورې کس نیول شوی او د نورو څېړنو لپاره اړوندو امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی دی. د کابل په چهاراسیاب ولسوالۍ کې د $5 میلیونو په لګښت د آیډون لرونکي مالګې د پروسس یوه فابریکه جوړه او تولید یې پیل کړ. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوی د مشر په لارښوونه دغه کمیسیون د افغانستان کډوالو د ستونزو حل په موخه جوړیږي. وړاندې ویل شوي دي کمیسیون لپاره یوه کړنلاره هم تشویق شوې چې د تطبیق لپاره یوه دارالانشا او 12 کمیټې منظور شوي دي. دغه کمیسیون د کډوالو د تثبیت، تشخیص، انتقال، لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کول او د موقتي پنغالیو جوړول مسؤلیت لري. دغه راز سوداګر او صنعتکارانو ته په لازمه اسانتیاوې برابرې کړي. طالبانو په دې اعلامیه کې ویل شوي هغه افغانان چې د ځینو تشویشونو له امله نورو هیوادونو ته تللي بیرته دې راستانه او په خپل هیواد کې ژوند وکړي. دا وه زموږ خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.